امام بخاری رحمه الله دغه وخت والي ورته څه وي راځه زمونږ بنګلې ته راځه زمونږ کور ته زما دې بچو ته م حدیثونه بیانوه هغه پسې جواب ولېږه وی والي ته ووایه او امیر او مشر ته ووایه او دغه مالداره ته ووایه دغه زورور ته ووایه چې زما د درس مجلس په جومات کې لګي دلته به راشي خپل بچي به م راولي زنګنان به مات کړي او دین به ورته بیان کړو دین موږ د چا دروازو له داسې نه وړو چې یعنې هغه راته په سپک نظر ګوري یو خو دروازې له وړه چې هغه سړي شوق وي یو سړی کمزوری ګڼل مولوي صاحب لکه نن سبا چې د دنیا پرست مولیان د دې مالدارانو په دروازو کې ولاړ دي که داسې نه وي دا پلانې صاحب دی او دا ملک صاحب دی او دا خان صاحب دی د ځان نه به رواني پروګرامونو له او دعوتونو له لکه تا ته ویلي دي چې راشه خدای به مخکې مخکې کېږي او ځکه په خبره کې زور هم نه په خبره کې اثر هم نه په دې مخ کې نور هم نه ځکه چې هغه ټول سوچ د دنیا سره بعضو ته چې د دین خبره ممکن اولنۍ ته څو پیسې ورکړي عمر له دقې شان ګرځي